د دې سره ټوله غونډه پاسېدله او عیسی پیلاطس له بوتلو او په دې وینا یې د هغه خلاف دعوه شروع کړه، موږ دا سړی ولیده چې زموږ د قوم خلک بېلارې کوي او کیسر ته د محصول ورکولو نه خلک منع کوي او وایي چې زه مسیح بادشاه یم. بیا پیلاطس د هغه نه تپوس وکړو ولې ته د یهودیانو باچا یې څه؟ هغه وفرمایل چې دا ستا وینا ده. نو بیا پیلاطس مشرانو امامانو او حاضرو خلکو ته وویل چې زه په دې سړي کې هیڅ جرم نه وینم، خو هغې اصرار وکړ چې د هغه تعلیمات په ټوله یهودیا کې خلک بلوه کوي چې د ګلیل نه را شروع شو او تر دې ښاره راورسېده. کله چې پیلاطس دا واورېدل نو تپوس یې وکړ چې ولې دا سړی ګلیلي دی څه؟ او چې د دې نه خبر شو چې عیسی د هیرودیس د حکومت اختیار لاندې دی نو هغه دا مقدمه هیرودیس له ولېږله، څوک چې پخپله په هغه ورځو کې د یروشلم په دوره و. کله چې هیرودیس عیسی ولیده نو ډېر خوشحاله شو ځکه چې د هغه په حق له اورېدلي او د ډېر وخت نه دا خواهش شو چې هغه وویني او په دې تمه و چې د هغه د لاس نه څه معجزه وویني. هیرودیس د عیسی نه ډېر تپوسونه وکړل خو هغه هیڅ جواب ورنکړ. خو مشران امامان او د شرع عالمان راوړاندې شول او د عیسی خلاف سخت الزامونه شروع کړل. بیا هیرودیس او د هغه سپایانو د هغه سپکاوی وکړو او بې عزته یې کړ او په ځلېدونکو جامو کې یې پیلاطس له واپس ولېږلو. هم په هغه ورځ هیرودیس او پیلاطس دوستان شول. د دې نه وړاندې دوی په خپلو کې دشمنانو. تس بیا مشران امامان، مشران او سنور خلک راوبلل او ورته وویل تاسو دا سړی ماته د خلکو د بېلارې کولو په الزام کې راوسته دی، خو لکه چې تاسو ګورئ ما پخپله ستاسو په وړاندې د هغه نه معلومات وکړو او په هغه کې مې هغه جرم ونه موندلو چې تاسو پې د کم دعوه کړې ده او نه هیرودیس پکې څه وموندل ځکه چې هغه واپس ماله راولېږلو. دې نه دا پته لګي چې د داسې څه جرم نه دی کړی چې د مرګ لایق وي. نو زما په خیال د یو څو کوړو سزا تیرولو نه وروسته به یې پرېږدم. د اختر په موقع به هغه ته دا اجازت و چې د هغې په وینا یو قیدي آزاد کړي، خو هغې ټولو په جمع شور جوړ کړ دا سړی ختم کا، موږ ته برابا آزاد کا. برابا هغه څوک و چې په ښار کې د بغاوت او قتل په الزام کې قید کړی شوی و. پیلاطس هغې ته بیا مخاطب شو او دی غوښتل چې عیسی آزاد کړي، خو هغې چغې وهلې دې په سولۍ رازوړن کوي، دې په سولۍ رازوړن کوي. پیلاطس په دریم ځل بیا هغې ته وویل ولې د څه ګناه کړې ده؟ ما هغه کې داسې څه جرم ونه لیده چې د مرګ سزا ورکم، ځکه زه به د کوړو سزا ورکم او بیا به یې آزاد کم. خو هغې په ټینګه او په چغو وویل چې دې په سولۍ کړی شي او د هغې چغې ومنلې شوې. نو پیلاطس دا فیصله وکړه چې د هغې د خوښې کار دی وشي. هغه سړی آزاد که چې هغې غوښته څوک چې د بغاوت او قتل په جرم کې قید شوی او عیسی د هغې مرضۍ ته وسپارلو.